السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټکنالوژي زده کړه چینل له لارې زه زاهد الکوزی ستاسو درنه چوپړ کې دغسې ویډیو جوړولو طریقه درته درښایو. لکه تاسو چې ولیدله fixpress.com ویبسایټ ته ورځو. په دې کې لومړی موږ لاګین کیږو، لاګین کلیک کوو. د لاګین نه وروسته لاګین ویت ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوو. کیدای شي ډایرکټ خلاصه شي، که ډایرکټ خلاصه نه شي نو تاسو به خپل د ګوګل ادرس ورکوئ، ایمیل ادرس او جیمیل ادرس او پاسورډ، نو داخلي ویبسایټ ته به داخلیږي. دلته اوس اتیا پروژې دي، دې څخه موږ دا یو انتخابوو او تاسو نورې هم لیدلی شئ. دا موږ انتخاب کړله. کسټمایز نو باندې کلیک کوو. کسټمایز نو نه وروسته اپلوډ ایمیج او ګیلري ته ورځو. ګیلري نه وروسته خپل د خوښې وړ انځور انتخابوو تر څو پروسیسډ باندې کلیک کوو تر څو په ویډیو کې دغه انځور راشي. نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ چې ووهو، که آډیو اضافه کوي آډیو باندې به کلیک کړئ، که نه مین ټایټل کې به خپل د خوښې وړ لیکل وکوئ تر څو په ویډیو کې اضافه شي. او ټایټل کالر کې هم کولی شئ د لیکلو رنګ، د ټایټل کالر یا رنګ چې ستاسو هر یو خوښ وي هغه انتخاب کړئ. او لاندې سوشل پکسل 1080 هم تاسو چې ستاسو د خوښې هر یو وي سبمیټ باندې مو اوس یس مای ارډر باندې کلیک کوو. انتظار کوو. یو مای ارډر باندې کلیک کوو. یو مای ارډر مو چې کلیک کړ، اوس لاندې راځو او دغه ویډیو پروسس کې ده. په ویډیو باندې کلیک کوو. ویډیو مو کلیک کوو. اوس په ویډیو باندې ګوته پوچغ نیسو او سیو وهو. سیو وهو. دا د ډاونلوډ روان شو. ډاونلوډ روان شو. په دې طریقه یې هم ډاونلوډولی شئ. خپله ډاونلوډ اپشن هم لري، په هغې باندې تاسو کولی شئ ویډیو ډاونلوډ کړئ. دا د ویډیو ګورو. په دې توګه انټرو جوړه شوه. تر بلې ویډیو چې یو ځل بیا زه زاهد الکوزی ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. په بخښونکي لاس د الله مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله سوکاله مو غواړم. ټکنالوژي زده کړه چینل ضرور سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور یې لایک کړئ. الله مو مل شه.